شراب خانه خو څه کوي؟ په ژوند کې به آیسکریم خانې ته نه وي ننوتلی او تخلص به یې ساقي وي. د کوژدې نه وروسته د هلک او نجلۍ واده چې څومره ځنډېږي، ګټه یې یوازې مخابراتي شبکو ته رسېږي. سړی خبره واوره، ته هم ډېر ساده یې، هر څوک دې غلطوي. ته هم رښتیا وایې، ساده یم، ځکه چې اول خو ستا پلار غلط کړم. لالا جان، ما سره څومره مینه لرې؟ تا سره دومره مینه لرم په میلیون دې هم نه ورکړم. ښه د هغه میلیون نه 100 روپۍ راکړه، د شپې بنډل پې فالوم. د وخت په قدر فقط 2 طبقې خلک پوهیږي. اول هغه چې تشناب ته په انتظار ولاړ وي او اسهال وي، او دوهم هغه چې دننه پکې ناست وي او قبض وي. مجرد چې د بل په واده کې ګرځي داسې ښکاري لکه په چکه کې چې چا تول نه وي کړی. له ډېره کبره به کوږ روان وي او تخلص به یې خاکسار وي. خلکو ویلې چې لس ثانیې سترګې پټې کړې نو چا سره چې مینه وي د هغه عکس به مخې درته ودرېږي. ما لس ثانیې سترګې پټې کړې چې بېرته مې لوڅې کړې، چا رانه جیب والوي. که غواړې والدینو کله چې د نجلۍ لیدو ته ځئ نو 2-3 وارې د خپل زوی قواره هم ګورئ.